سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. څېړونکي وایي د اکسفورډ پوهنتون د چانسلر انتخابات د عمران خان دپاره لانجمن شول، خو پی ټي آی پرې بیا هم سیاست کوي. څېړونکي وایي د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اکسفورډ پوهنتون د چانسلر په انتخاباتو کې برخه اخیستل لانجمن دي. خو پاکستان تحریک انصاف او عمران خان د دغه لارې په مطبوعاتو کې ځان ساتل غواړي او سیاست پرې کوي. په 18 اګست د تحریک انصاف ګوند یو مشر زلفي بخاري په خپل ایکس پوسټ کې لیکلي وو د عمران خان په لارښوونه د اکسفورډ پوهنتون د کال 2024 د چانسلر ټاکنې لپاره درخواست جمع کړل شوی دی. د سیاسي چارو پوهان او خبریالان وایي عمران خان او ګوند یې تل هڅه کوي چې په ځایي او نړیواله کچه په مطبوعاتو کې ځان ساتنه وکړي. هره موضوع کې د عمران خان او تحریک په حق کې یا مخالفت کې ولې نه وي، دوی د لاسه نه ورکوي، سیاست او مشورتیا پرې کوي. بلې خواته د افغان میرمنو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکې ځانګړې استازې رینا امري د قطر او متحده عرب اماراتو له چارو سره د افغانستان په بشري حالات له خبرو وروسته ویلي دي. دغو هیوادونو ته یې په څرګنده ویلي دي د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي، خو طالبانو ته یې د صبر کاسه په ډکېدو ده. رینا امري د سپتمبر په 3 په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي د قطر او متحده عرب اماراتو له چارواکو سره یې د طالبانو د اخلاقي قانون د عملي کېدو په اغیزه خبرې کړې دي، چې وایي د دې قانون هدف په ټولنه کې له عام ژوند په بشپړه توګه د ښځو ایستل دي. وایي زما پیغام ډېر څرګند و، افغانانو ته زموږ ملاتړ نه بدلیدونکی او په خپل ځای دی. په کور دننه او نړیوال قانوني حیثیت د ترلاسه کولو لار د افغانانو حقونو ته درناوی دی. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.